بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې والنفس بالنفس، او نفس په بدل د نفس کې. قرآن کې هم دا خبر الله ذکر کړې ده، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. او بل ذکر الله ان النفس بالنفس، چې نفس په بدل د نفس کې وجلی کېږي. او په دې باندې خو اجماع ده چې نفس به په بدل د نفس کې وجلی کېږي. خو دا خبره یاده کوي چې دا د هغه قاتل دپاره دا سزا ده چې هغه قصدن عمدن قتل وکړي. د قتل خطا بیا ځان له مسله ده، دلته هغه مسله نه بیانېږي د قتل خطا. دلته مراد کم قتل دی چې هغه قصدن عمدني. نو د هغې سزا دا ده چې دا نفس به هم وجلی کېږي. چې کله اهل د مقتول او وارثان د مقتول دته معافي نه کوي او چې نه موږ قصاص غواړو، نو بیا به د په ده باندې به حد قایمېږي. که دا قاتل سړی دی او که دا قاتل زنانه ده، یا که دا مقتول څوک چې وجلی شوی دی که هغه سړی دی او که هغه زنانه ده، خو بدل به دوی دپاره اخیستی کېږي. سړی د ښځې په بدل کې وجلی کېږي، لکه اوس یو سړی راولېږي ښځه مړه کړي، نو دا سړی به هم وجلی کېږي. او دغه شان ښځه هم وجلی کېږي د سړي په بدل کې. خو بعضې مسلې ته اهل علمو استثنا کړي دي، لکه دا خبره خو عام ده که نه، النفس بالنفس، نفس به وجلی کېږي په بدله د نفس کې، دا خبره عام ده. خو علما وایي هذا العموم مخصوص، یعنی دا خبره خو عام ده، خو په دې کې بعض خبرې خاص کړی شوي دي، استثنایي حالات پکې شته. اهل علمو ته بعض مسایل استثنا کړي دي. یوه دا چې سید راولګي او خپل مملوک مړ کړي، یعنی مریض دی ورسره غلام دی او دی مړ کړي، نو دا سید به د آزاد انسان به په بدله د غلام کې نه وجلی کېږي. دا د جمهور اهل علمو فیصله ده. او امام ابو حنیفه رحمه الله دا وی چې دی به وجلی کېږي که د بل چا مملوک مړ کړي، د بل چا مری او وینځ هغه مړه کړي، نو بیا به دی وجلی کېږي، خپل هغه کې نه. او په دې مسله کې یعنی ښه اوږد اختلاف دی د علماو. زموږ خو خپل ځاني والله اعلم زړه په دې مطمئن دی چې وجلی کېږي به، آزاد به په بدله د غلام کې وجلی کېږي. وجه دا چې په دې باندې واضح دلایل نشته چې دی به نه وجلی کېږي. او کوم روایت چې د علما ذکر کوي هغې کې څه نه څه کلام شته. ها یو روایت کې داسې راځي، اگر که سندن لږ کمزوری دی، من قتل عبده قتلناه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک راولګېدو او خپل غلام او خپل مرئی مړ کړو، موږ به دا سړی مړ کوو. نو راجح خبره دا ده او مضبوطه والعلم عند الله چې آزاد به په بدله د غلام کې وجلی کېږي، ځکه چې هغه به یو نفس دی. او دا حدیث هم عام دی او قرآن کې آیتونه هم عام دي. دویمه استثنایي مسله تی دا ده چې یو پلار راولګي خپل زوی مړ کړي، خپل بچی مړ کړي، نو دی به نه وجلی کېږي. او دې باب کې حدیثونه راغلي، حدیث د عمر بن خطاب رضی الله عنه، حدیث د عبدالله بن عباس، حدیث د سراقه رضی الله عنهم. په هغې کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یقتل الوالد بالولد، والد به د ولد په بدله کې نه وجلی کېږي. د اسانیدو کې څه نه څه کمزورتیا شته، خو علما وایي چې دا ټول لا جمع شي نو دا حدیث دی حسن لغیره ته رسي. او امام ابن الجارود په خپل کتاب المنتقا کې ښه سند سره یو روایت راوړی چې هغې کې هم دا خبره ده. او دا د جمهور اهل علم قول دی، جمهور اهل علم قول دی، سوای د امام مالک نه. امام مالک څه وایي
وی که چېرته دا پلار او زوی وران شي او دا پلار راولګي په دې زوی باندې ګزار وکړي ویې وایي او د هغې د لاسې دی مړ شي نو بیا په ده باندې څه نشتي خو که چېرته دی د قتل په ارادې سره راونیسي لکه مثال کې یو سړی راولګي خپل زوی نیولی او حلالېږي نو بیا داسې پلار به وجلی کېږي خو راجح قول او مضبوط قول والله اعلم هغه د جمهور اهل علمو دی لکه دې باندې دلایل هم شته هغه عام دلایل دي نو دا استثنایي مسله شوه چې نفس خو په بدله د نفس کې به وجلی کېږي خو پلار به په بدل د بچي کې نه وجلی کېږي پلار به په بدل د بچي کې نه وجلی کېږي درېمه مسله که چېرته یو مسلمان راولګي او کافر مړ کړي یو مسلمان راولګي او کافر یې مړ کړو اوس دا حدیث خو عام دی والنفس بالنفس نفس په بدله د نفس کې نو آیا مسلمان به د کافر په بدل کې وجلی کېږي نو جواب دا دی چې کافر په دوه قسمه دی که چېرته حربي کافري حربي یعنې مسلمانانو سره چې جنګ کوي دا خو اجماعي مسله ده چې د ده په بدل کې به مسلمان نه وجلی کېږي بل کافر هغه د ذمي کافر دی چې هغه مسلمانانو له ټکس ورکوي او د هغوی سره اوسېږي جمهور اهل علم وی که چېرته یو مسلمان راولګي او دا ذمي کافر مړ کړي نو دا مسلمان به نه وجلی کېږي د دې کافر په بدله کې ولې ځکه چې هلته حدیث دی په صحیح بخاري کې ولا یقتل مسلم بکافر او مسلمان به نه وجلی کېږي د کافر په بدل کې مسلمان به نه وجلی کېږي د کافر په بدل کې دې باره کې نور روایت هم شته بعضو اهل علمو دا خبره کړې ده چې نه په دې حال کې به هم مسلمان وجلی کېږي ځکه چې دا حدیث عام دی او آیتونه عام دی او والنفس بالنفس حدیث کې دا دی نفس په بدله د نفس کې او دا ذمي کافر چې دی دا هم یو نفس دی یو ساده انسان دی خو صحیح خبره دا ده چې دغه حدیثونه عام دي ولا یقتل مسلم بکافر او د هغې په رڼا کې مضبوط قول هم دا دی چې مسلمان به په هر حال کې د کافر په بدله کې نه وجلی کېږي مسلمان به په هر حال کې د کافر په بدل کې نه وجلی کېږي بعض خلک یو حدیث پیش کوي چې یو مسلمان را لګېدلی او کافر یې مړ کلی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر په ورځ هغه مسلمان ووژنو دا حدیث امام ابن ابي شیبه رحم الله راوړی دی خو دا سندن کمزوری دی دا روایت سندن کمزوری او که دا ثابت وي نو بیا خو مسله واضحه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والتارک لدینه المفارق للجماعه او هغه سړی چې خپل دین پرېښودونکی وي په دې کې دنه دواړه داخل دي که ټول دین پرېږدي او که بعض دین پرېږدي ټول دین پرېښوده څنګه دي څه به شي مرتد شي والعیاذ بالله دې ته ردت وایي چې دین یې پرېښودو نو دی به وجلی کېږي اوس د ده وینه حلاله ده او د ده وینه چې حرام وه خو د اسلام د لاسه حرام وه او اسلام د پرېښودو حدیث کې څه راځي من بدل دینه فقتلوه صحیح بخاري کې د روایت دی چا چې خپل دین پرېښودو نو دی به وجلی کېږي کله داسې هم کېږي چې د دین بعض حصې پرېښودو سره هم سړی کافر کېږي لکه بعض اعمال داسې هم شتي اوس مانځه باره کې راځي یو سړی بلکل لمونځ نه کوي یو سړی بلکل لمونځ نه کوي دی څه شو کافر شو بیا ده ته چې توبې ترغیب ورکړی شي د حاکم د طرف نه موقع ورته ورکړی شي او نصیحت ورته وکړی شي او څه فایده ورنه کړي دی به وجله کېږي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم المفارق للجماعه د جماعت نه جدا کېدونکی
یا خو هم دا دقه سړي صفت دی دا کوم چې دین پرېښودی دی وایي دین یې پرېښودو او جماعت د مسلمانانو نه جدا شو او یا دا ځان له مسله ده. نو ځکه علما وایي چې په دې کې دننه یو څو قسمه خلک داخل شو المفارق للجماعه کې د مؤمنانو د جماعت نه جدا کیدونکې او پای کې افتراق راوستونکې. یو سړی دی چې هغه محاربي جنگ کوي د الله سره او د الله د رسول سره صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو خلافي دی به وجله کیږي. امام ابو داود امام نسائی دا روایت راوړی د عائشه رضی الله عنها روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. دا هغه مسلمان وینا نه ده حلاله چې څوک ګواهي ورکوي د توحید او د پیغمبر د رسالت الا فی احدى ثلاث مگر په دریو خبرو کې رجل زنا بعد احصان فانه يرجم. یو سړی د زنا وکړه وروسته د احسان نه، احسان یعنې وروسته د واده نه د کوروالي نه چې صحیح نکاح یې کړي. ورجل خرج محاربا لله ورسوله او یو سړی راووتو مسلمانانو خلاف او جنگ کوي الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره فانه یقتل او یصلب او ینفى من الارض. نو دی به یا وجلی کیږي یا به ورته پانسي میلاویږي یا به د ځمکې نه شړلی کیږي. په هغه ټیم چې کوم حاکمي او قاضي هغه ته چې کومه سزا مناسب ښکاري هغه وله ورکولی شي. او یقتل او یقتل نفسا فیقتل بها، یا چې یو مسلمان راولګي او بل کس مړ کي نو دې په بدل کې به وجلی کیږي. په دې کې دویم هغه کس هم داخل دی المفارق للجماعه کې چې د مسلمانانو د جماعت نه وځي او د مسلمانانو چې کوم لوی جماعت ته او ټولګی دی د هغې نافرماني کوي. لکه حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې د حدیث دی د عرفجه رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد، چې یو سړی راشي ستاسو طرف ته او ستاسو خبره په یو سړي باندې راجمع شوي. دې څه معنی په یو سړي باندې راجمع شي؟ مشر هم یوي او په هغه م اتفاقي او دا یو چې کوم راغی یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم. دا کوم سړی چې راغی تاسو پسې دی غواړي چې ستاسو د جماعت کې اختلاف پیدا کی او ستاسو د جماعت تقسیم کی فقتلوه نو مړی کوي. دا سړی څه کوي؟ مړ کوي. یو روایت کې داسې راځي فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه، څوک چې دا غواړي چې دا امت تقسیم کی دوی په یو مشر باندې اتفاق کوي یو کس راشي او دا اتفاق د دوی خرابوي وهي جميع او امت ټول لا جمع شوی فاضربوه بالسيف کائنا من کان. نو دا سړی په توره باندې ووایي که هر څوک یي. نو دې حدیث کې دا قسمه خلک کوم داخل دي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي المفارق للجماعه.